دوستانو د خلکو نه خپلې پیسې بیرته اخیستل که چېرته چا له قرض حسنه ورکړي یا سودا ورکړي یو څه کاروبار کړی د هغه په لاس باندې پیسې وي او د هغه نه پس واپس خپلې پیسې وصولول دا ډېر مشکله شوي دي. الله رب العزت دې زموږ اعمال ټیک کړي. معاملات زموږ ډېر ګډوډ دي. اکثر ولا پیسې ورسره وي یا غریب له نه ورکوي، هغه په محتاجۍ کې ژوند تېروي او خپل کاروبار یې نه وي او هغه پریشانه وي، سړی هم زورور وي. اوس د پیسو دپاره څوک مړی خو نشي کولی، ځان په دښمنۍ نشي اړولی. نو دا نن چې کوم وظیفه تاسو ته ښیم دا ډېر بهترینه وظیفه ده. دا د دوو کارونو دپاره ده. که چېرته ستا پیسې په کار وي او ته وایې چې ماله څوک پیسې راکړي قرض د فلانکي سره رشتهدارانو سره مې پیسې شته دی او زما مدد وکړي، ګیر ما واده دی را باندې، مقدمه را باندې راغلې، سب مسله راغلې ده او د ده دا خیال وي چې دا پیسې دې زه غواړم را به یې نه کړي. نو د هغې دپاره هم دا عمل کولی شي چې تا له قرض پیسې درکړي خو بیرته پیسې ورکوئ او که پیسې در سره نه وي نیت د ورکولو کوئ، بیا الله رب العزت انسان له ورکوي. یا د چا له پیسې ورکړي او هغه خلکو پورې لکه ستا پیسې دي او ته بار بار غواړې، بانې هیلې بانې کوي. داسې ډېر کسان ماته رنګونه کوي. دا وظیفه مې دې دپاره جوړه کړه چې هغوی بیا ماته رنګونه کوي، وایي چې مولانا صاحب په چا پورې پیسې دي نه راکوي. نو ما ویل چې په دې باندې به زه یو وظیفه یو عمل به په دې باندې خلکو ته وښیم. ډېر بهترین عمل دی دا. که چا نه پیسې غواړې، ته دې قرض غواړې د هغې دپاره او که ستا ورپورې خپلې پیسې خپل قرض ته غواړې د هغې دپاره ډېر بهترین عمل دی. د 3 ورځو عمل دی. د هر لمونځ نه بعد یا هره ګنټه بعد طریقه کار دې ته غوږ شئ. هر لمونځ نه بعد یا هره ګنټه بعد 3 ورځې عمل دی. 3 ځل درود شریف مخکې، 3 ځل درود شریف وروستو، بیا 1 ځل سورة فاتحه الحمد شریف ول دوالینه پورې، بیا 3 ځل سوره اخلاص. دا سوره اخلاص کوم سورت ته وایي؟ قل هو الله احد ته. دا سوره اخلاص 3 ځل دا ویل، 1 ځل سورة فاتحه، 3 ځل درود شریف. دا چې کوم دی دا هره ګنټه بعد یا هر لمونځ نه بعد څومره چې ډېر کې اثر به ډېر وي. دا وایي او په تصور کې چې کوم سړي پورې ستا پیسې دي یا ته پیسې غواړې، د هغه تصور کې د هغه چهره مخې ته راوړه او چوف کوی پې. انشاءالله العزیز 3 ورځو کې به دننه دغه سړی یا تا له خپلې پیسې درکړي یا به بالکل د زړه ته درته ووایي چې بالکل ستا پیسې در کوم 10 ورځې بعد، 15 ورځې بعد، میاشت بعد. هغه سړی چې ستا په مال باندې انکاري وي هغه به تا له خپلې پیسې درکړي یا ته قرض غواړې بانې درته کوي او ته حاجتمند دی او ته وایې چې څوک زما مدد وکړي او ستا په رشتهدارانو دوستانو کې داسې څوک وي چې الله وله وس ورکړی وي، نو ډېر بهترین عمل دی. په خپله هم وکوئ، نورو دوستانو ته هم وښایئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.